تتركوا ولا تركوا ولا تتركوا الصلاة متعمدين. قصدن لمونځ مه قضا کوئ، قصدن لمونځ مه قضا کوئ. فمن ترك متعمدا فقد خرج من الملة. که چا قصدن لمونځ قضا کوي دی د ملت اسلام څخه ځان وایست، د ملت اسلام څخه ځان وایست. زموږ مذهب دا دی د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مذهب. زموږ عقیده دا ده موږ یې کافر نه بولو، مرګ یې روا نه بولو، البته فاسق و فاجر یې بولو. حکومت دا حق ورباندې لري چې دی بندي کړي ویې ټکوي چې ته ولې لمونځ نه کوې. قصدن لمونځ مه قضا کوي. د الله رسول وایي د لمانځه په قضا کېدلو سړی له ملت الاسلام وځي. زموږ عقیده څه ده؟ موږ ته خپله عقیده معلومه ده یا نه ده راته معلومه؟ نو عقیده زده که. عقیده زموږ دا ده د علي رضی الله عنه قول دا دی وایي مړ یې کوي. د ډیرو صحابه کرامو قول دا دی وایي مرګ یې روا دی، دا سړی په دې عمل باندې کافر سو. لس روایته پر دې باندې موجود دي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه او یو جماعت اهل کوفې د علماو څخه د هغو رایه دا ده کافر نه دی، مرګ یې نه دی روا. اوس اسلامي حکومت دا سړی قصدن لمونځ قضا کوي، دی بندي کولی سي، دی وهلی او ټکولی سي چې تر څو پورې دی بیرته سمیږي او لمونځ شروع کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولا ترکبوا المعصیة فإنها سخط الله. د ګناه همیشه مه کوئ، په ګناه باندې ګناه مه کوئ ځکه دا د خدای قهر و غضب دی، پر دې د خدای قهر و غضب راځي. ولا تشربوا الخمر. شراب مه څښئ، فإن رأس الخطايا كلها. شراب چې دی د شرابو په څښلو باندې که عادث وي د ټولو ګناهو دروازې الله رب العزت نورې درته خلاص کړي چې بله چې کوئ هغه کوه. شرابي له ځانه مه جوړوه، شرابي مه کېږه، شراب مه څښه. د شرابو دا چابي ده د دنیا د ټولو ګناهو د خلاصېدلو ده. بس دا چابي په لاس درله اوس نو شهره ګناه کوي هغه به بیا کوي. نعوذ بالله. الله جل جلاله دې موږ ته په دې حدیثو د عمل کولو توفیق را نصیب. الله دې موږ ته د توحید عقیده را نصیب.